په نړیوال جام کې له بریاوو او لوړو ژورو د افغان لوبډلې ډک سفر. په 2023 نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر سویلي افریقا ته د لوبې په بایللو سره پای ته ورسید. افغان لوبډلې په دغه نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره تر ټولو ډېرې 4 لوبې وګټلې. دا لومړی ځل و چې افغانستان په نړیوال جام کې خورا ډېرې ښې او په زړه پورې لوبې وکړې او دا وار یې د منفي اړخونو په پرتله مثبت زیات ول. که څه هم افغان لوبډلې د ډګر ساتنې په برخه کې د تیر په څیر تېروتنې لرلې او دا تېروتنې یې د لوبو د بایللو لامل شوې، خو بیا یې هم په خپلې توپ اچونې سره په توپ وهنې هم نړۍ حیرانه کړه. د انګلند، پاکستان، سریلانکا او نیدرلند په ماتولو سره یې پاتې نورو لوبډلو ته ټکان ورکړ او د اسټرالیا په څیر د یوې پیاوړې او مخکښې لوبډلې په رایسارولو یې ټوله نړۍ او د کرکټ لوبډلې حیرانې کړې. افغانستان د سږ په نړیوال جام کې د عظمت په څیر د الراونډر نور احمد په څیر توپ اچوونکي او د اکرام علي خیل په څیر توپ وهونکي په لوبولو سره نړۍ ته ثابته کړه چې له دې وروسته افغان لوبډله ویرونکې او خورا خطرناکه ده. د نورو کلونو په پرتله سږ د افغان لوبډلې په اړه خورا ښه او مثبت کمنټونه او نظرونه ترلاسه شول. ټول پخواني نړیوال لوبغاړي او د کرکټ شنونکي د سږ نړیوال جام پر بنسټ د افغانستان د کرکټ راتلونکی ښه ګوري. له دې وروسته افغانستان د اسټرالیا، هند، نیوزیلند او سویلي افریقا لوبډلو سرسخت سیال کیدای شي او کولی شي د یادو لوبډلو پر وړاندې ښه مبارزه وکړي. د کرکټ د مینوالو او شنونکو غوښتنه دا ده چې د یادو 4 پیاوړو او مخکښو لوبډلو سره د افغانستان ته د لوبلړۍ د لوبولو چانس ورکړل شي. په ورته مهال د کرکټ افغان مینوال هم په نړیوال جام کې د خپلې لوبډلې له ماموریت ډېر راضي دي، ستاینه او ملاتړ یې کوي او په ډېره مینه ورته وطن ته ښه راغلاست وایي.